پر شو خدا راته ووایه چې سالګره به کله وي. جرلنډو چې کم ځای دې نه ګرېږي هغه مه ګروه، په قلار کښېنه. د خرش پرش ښځې د ماشومانو کار برابر شو. هغه خاوند ته مې درله وویل چې سالګره ورله وکړه، نو هغسې په بوسو کې اوبه بوځي. زه به یم ته ورسره په خپله خبره وکړه. فرش پرش سبا د ماشومانو کال برابرېږي، زه به یم چې سالګره ورله وکړو. دا ضرور تا ته هغه کوچې ویلي دي، خو دا زه هرګز نشم کولی. ښځې په قلار کښېنه. یا سړیه د بچو سالګره مې په زړه باندې ډېر غټ ارمان دی. ښځې وی یو د لوږې مري او بل یې سر ته پراټې لټوي. د دې نه مخکې سنتونه و، اوس سالګره ده، بیا به د کویدونو غم وي او بیا ودونه. په دې وړو خو تا مونږ خیر ته کښېنولو، خدای دې درته مړه کړي یو بېګا او بل سبا شه چې د غمه دواړه خلاص شو. زورو کېږه، خدای دې مړه که چې ستا نه م خلاص شم. بریک والا خرش پرش ولې جاخه جاخه کېږي؟ زما خیال دې بیا د وړو مور سره شر کړی. کوچیه ستا د لاسه ډېر سخت خفه یم او اوس وایې چې لا شر دې کړی دی. زما د لاسه ولې؟ ستا د لاسه ولې؟ ستا کار سو چې زما ښځې درې د سالګرې خبره کوله. ښځه بچي کور زما دی او مشورې پکې ته کې. د بې غیرته بچي ته مې د کم طرفه پلار شوې چې د نن نه پس دې زما د کور طرف ته ونه وینم، یعنې د خپې به در باندې ماتې کم. د بې غیرته بچیه. ښځې بچي دې پاڅېدل. نه ګورې ښځې څه د خوراک ولې راوړه. یاره ډېر روانې سم شه د دله بچیه. کیتې کیتې بلکل ماته تللی دی. نه دا یوازې د ستا په شان دي، دا زموږ د دواړو په شان دي. او خدایا دا مې څه وکړل؟ هغه خر مې مستې خفه کو. ښځې دا بچي خو یوازې ستا نه، دا خو زمان دي. ما له داسې نو پکار. سبا به زه د خپلو بچو سالګره خامخا کوم. ښځې سبا به زه د خپلو بچو سالګره ښه په دومدام سره کوم. ته رښتیا وې؟ او یا الله شکر دی. ما ته پته ولګېده چې سبا د خرش پرش د بچو سالګره ده. ته رښتیا وې؟ او رشادي سره د ټول قوم را ورسېدم. راځه چې ځو خرش پرش، ګاډی تیار دی. ښکته وګوره جرلنډو په 400 بیا سیلاب راغی. 400 والا ته دې پکې خیر وي، تخته زوړ بازار والا. سم شی د خر بچو واړه به راله غورځوې. Garzum bir sara, gana dil ra na shajugi. Garzum bir sara.